سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. څنګه کولی شو چې په زوهو ډیسک کې موږ یو ټیکټ جوړ کړو. زوهو ډیسک یو ګټه دا ده چې مالټي چینل سپورټ لري. تاسو کولی شئ چیټ هم خلکو سره وکړئ، ایمیل هم تاسو کولی شئ ټریک کړئ، مختلفو سوشل میډیاونه هم کولی شئ معلومات راواخلئ. نو چې کله یو مشکل را پیښیږي او تاسو هغه مشکل خپله حلوئ یا نه شئ حلولی، یو بل چاته اسکلیټ کوئ، یو بل چاته اساین کوئ، نو هغه هم کولی شي ته دلته ټیکټ ور واچئ، اساین کړئ. بیا ته کولی شي دلته فلټر دي چې وګورئ چې کوم ټیکټونه اوپن دي، کوم اون هولډ دي، کوم ټیکټونه اسکلیټ شوي دي او کوم ټیکټونه په څونه وخت کې څه شوي دي، صحیح ده، حل شوي دي. ملګرو تاسو وایئ چې دا ټیکټ څه معنی؟ ټیکټ دا عموما هیلپ ډیسک، دا زوهو ډیسک عموما هیلپ ډیسک یا کسټمر سپورټ کې څه کار کوي هغې دا کاروي. من بیکاز د په ټیکټینګ دی، ټیکټینګ دلته ډېر اهم دی چې تاسو اراوند د ټیکټ دا څه کېږي، ټول موضوع هم دا ده. ټیکټ دا معنا فور ایگزامپل تاسو ما ویل چې ملټي لیول چینل سپورټ به تاسو شاید ولرئ، تاسو ته زنګ راځي، تاسو یو ټیکنالوژي ریلیټډ ارګنایزیشن یې، ستاسو هم دا کسټمر یا ستاسو هم د ارګنایزیشن داخل کې یو نفر تاسو ته چیټ کوي، ایمیل درته کوي. فور ایگزامپل دلته به زه وایس نه ووایم چې زنګ ته وایي چې زموږ دغسې د نمونې په ډول تاسو کمپیوټر خرڅوونکي یاستئ، نه ته وایي ډیل کمپیوټر دی، تاسو نه مې اخیستی و او کمپیوټر چې زه څنګه چلنه کوم بلو سکرین اف ډیت پرې راځي، دا زه څنګه حل کړم؟ نو دا یو ټیکټ دی، دا به ته څنګه حلوي؟ نو هغې دپاره اوس راځو چې نالج بیس د شی کېدای شي همدا مشکل مخکې تاسو ته راغلی وي، تاسو حل کړی وي. نو نالج بیس کې به تاسو د دې په هکله ارټیکل پروت وي، تاسو کولی شئ چې دا ورته د دې نه ورته جواب ورکړئ او دلته بیا دا ټیکټ اوپن کړئ او حل لارې دلته بیا وښایي. نو دې ځینې تاسو کولی شئ ټیکټ اوپن کړئ، پلس علامه باندې به کلیک وکړئ. کنټیکټ نیم تاسو به د هغې نه پوره معلومات راخلئ، نه هم دې وخت کې چې خبرې کوئ دلته به ټیکټ هم ورته ولګوئ. وټس یور نیم، ستاسو نوم څه شی دی؟ د نمونې په ډول هغه وایي چې مای نیم از خان. اکاونټ نیم د تاسو سره کوم اکاونټ لري که نه؟ نه اکاونټ نه لري. ایمیل که چېرته د نمونې په ډول دی اوس ایمیل کړی وي که نه، تاسو کولی شئ د میل له لارې دې ته معلومات درکوي khan@sma.com. تاسو ته د نمونې په ډول فون نمبر نه زنګ وهلی دی، تاسو به 0 یا داسې نمبر ترې همدلته ثبت کړئ که نه، خان دی. سبجیکټ څه شی دی؟ موضوع څه شی دی؟ ته به دلته ووایې چې بلو سکرین آف ډیت. ډسکرپشن څه شی دی؟ د دې دا مشکل د دې ډسکرپشن څه شی دی؟ ډسکرپشن به ولیکي مشکل ټیکټ ته لګئ که نه. as the end user restart the computer, it goes automatically to blue screen of death. دا مشکل شو. ټیکټ تا سره اوپن دی، اون هولډ دی، اسکلیټ دی، کلوز دی. ټیکټ تا اوپن هم کو او ټیکټ دی حل کو، بس بیا یې کلوز کا. چا حل کو؟ مهربان حل کو. نه د ټیکټ اوپن دی، لا پې کار روان دی، یا اون هولډ دی، تا هولډ کې نیولی دی چې بل څه کسې وانخلي، ستا دی خو په قرار پې کار کوي، یا اسکلیټ شو، همدا کار دی، زه پې نه پوهېږم. بس ما سره به داسې چې کوم زوهو دی ویب بیس اپلیکیشن دی، کوم دی کې ما سره شاید 7 نفره کار کوي. نو زه په ټیټ لیول کې هم هیلپ ډیسک لیول 1 یم، ما ونه شو کړی زه هیلپ ډیسک 2 ته اسکلیټ کوم، خو زه بیا خپل ځان ته لا اوپن پرېږدم. اوس چاته اساین کوي د دې ټیکټ اونر به څوک وي؟ ما سره دلته اوس یو ایجنټ دی، یوازې نفر یم ماهر افغان دی کوي، یا که ټیم بیس چې دغه کوي انټرنل ټیم ته ور واچوه. په انټرنل ټیم کې څوک دی هغه هم بیا وروسته وایي چې څنګه ټیم جوړ کړو، څنګه ایجنټ دلته اضافه کړو، ماهر افغان به دغه کوي. پروډکټ نیم ډیل کمپیوټر دی چې موږ سره دغه کوي. ډیو ډیټ د شخص نه ته پوښتنه کوي چې ورور تر ساري دلته کمپیوټر خراب دی، نن یک شنبه ده، تر کومې ورځې پورې موږ تا ته دا ټیکټ حل کړو؟ نو هغه وایي چې ورور یو ورځ کې راته حتما حل کړي، که حل نه کړي بیا خفه کېږم. ته خو زوهو ډیسک جوړ شوی هم دې لپاره چې اینډ یوزر ته تاسو ښه کوالټي خدمات وړاندې کړي چې هغه نه خفه نه شي.
اوس اول تاریخ دی زه ته دریم تاریخ پورې ته حل کوم نه وای دریم تاریخ پورې حل کوم اوکې دریم تاریخ پورې ته حل کوم سیده ټایم څومره 12 پی ام پورې ته حل کوم یس دا مې ورته ډیو ډیټ و پریورټي دا مشکل څومره دغه دی ورچانه دا ډېر هم یوزر دی او ډېر زیات کار یې کړی دی موږ سره دا های دی حتما باید اول دا حل شي نه میډیم دی لو دی زه میډیم دی دونه غټ مشکل نه دی چینل د کوم چینل ته را مشکل یعنی تاسو دا ټیکټ د کوم لار را ورسېدو یو ویب سایټ نه چا دغه وکړاست نو دلته تاسو به چې دلته از هیلپ ډیسک یا ایمیل سپورټ یا چیټ وایس کې کار کوي که نه نو دلته مختلف فارم تاسو چا راولېږو چیټ نه درته ویل چې دا مشکل مې دی ویب نه درته ویل فیسبوک کې درته ویله ایمیل ټویټر پون نه زنګ یې راوالی ما خو درته چې زنګ یې والی که نه او لنګویج په کومه ژبه یې خبرې کولې تاسو کولی شئ دې طور کې زه وایم چې پښتو شته دی که نه نو پښتو پښتو یس پښتو شته پښتو نه خبرې کولې کلاسیفیکیشن د څه دی کوېشن یو کو پرابلم دی پرابلم دی وروره مشکل دی ورسره اوس له د نوونې په ډول همدغه یو نفر دی بل مشکل ورته پیدا شو تاسو ته ایمیل له لارې تاسو ته میل کوي نو تاسو ته چې میل کوي تاسو ترې ځینې پوښتنې کوئ چې اورجانه یو سکرین شاټ هم موږ ته راولېږه چې موږ پوه شو نو تاسو ته سکرین شاټ هم رالیږي چې کله سکرین شاټ راولېږل بیا تاسو کولی شئ دیز نه هغه ټچ کوئ که نه براوز فایل and I will just look for a picture here سکرین شاټ تاسو ته ټچ کوي ځکه که چېرته تاسو دا ټیکټ خپله ټیکټ کې به معلومات ډېر واضح لیکئ کوشش وکړئ چې پوره معلومات ولیکئ ځکه که چېرته تا دا څه ریزلټ نشو کړلی دا ټیکټ نو بیا مجبور یې چې بل نفر ته اسکیلیټ کړي چې بل نفر ته اسکیلیټ کړي هغه غریب خو به دا معلومات ګوري که نه به ګوري دا به موږ سره ټچ کړو and let's submit it product with the name Dell will not be created do you want to continue Dell نوم باندې چې دا به create نشي what's the reason زه ورته وایم چې computer let's submit it okay بیخي product name نو راشم let's submit it دې باندې اوس انشاء الله موږ ګوربنګم نور به په ترتیب سره خبرې کوو نو دلته ګورئ تاسو ته ولیکو چې بلو سکرین اف ډیت دا معلومات یې درکړل صحیح ده او ټیکټ موږ سره جوړ شو